ستاسو خور لور پیغله شي زما عزتمندو په دې کې شرم نشته تا دې قسم وای زمونږ په دې مسجد کې دا خبره رایش کا والله بالله ثم تالله که دا خبره ده بې شرمۍ خبرې دا خبره د بې عزتۍ خبرې چې یو کس پاسي رونو یو ضروري اعلان وایي زما لور پیغله شوې ده او که تاسو کې چاته څه ضرورت وي نو زما کور ته راتللی شي ما سره رشته کولی شي دې خبره کې څه شرم شته موږ پښتانه شرمېږو خو چې بیا هلته په شرمونو وشرمېږو بیا هغه وخت کې بیا موږ له افسوس او ارمان راشي دغه ټایم کې که ته ودرېدلې نو زما عزتمندو ستا د کور نه څوک څه خبر دي چې ستا په کور کې یو لور پیغله ده هغې غریبې عمر ختمېدو والا دی د هغې هغه ځواني ختمېدو والا ده پیغلتوب ختمېدو والا دی د هغې نه څوک خبر نه دی په صف کې ودرېږه اعلان وکړه زه خپل بچي دپاره واده کول غواړم رشته کول غواړم که تاسو کې د چا لور پیغله وي د الله د رضا دپاره ما سره رشته وکړئ دین جامه سپینه جامه ده او په دې باندې داغ ډېر د لرې نه ښکاري که سبا خدای ناخواسته چېرته زموږ په جامه باندې داغ ولګېدو پلاره بیا به ګیله نه